بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خوږه ملګرو دوستانو چرته چې وایي ښاد او باد اوسئ. نن مهم خبرونو کې یو خو جعلي پولیس والا نیولې شوي چې کوم افغانانو نه پیسې یا نور په طریقې باندې لوټل پولیس والا جعلي پولیس والا ونیول. دویم چې کوم خبر دی د بارډر متعلق چې هغه باندې پاکستاني طلبا هم راپورې شوي دي نن او دغه شانتې ګاډي هم افغانستان طرف نه چې کوم اخ طرف نه راکېدل. دریم دې سره سره په جعلي طریقې باندې لکه تاسو ګورئ چې یو طرف ته خاصې بم جوړ شي بل طرف ته پیسو لوټلو ته کسان کینی د ویزو او د نور چکرو یا بیا انساني سمګلینګ په ذریعه باندې راپورې کول یا دغه شانتي طریقه کار په دې حوالې سره او پاکستان کې دی وخت کې ټول غټه ایشو چې کوم جوړه ده د کشمیر الیکشن او خیبر پختونخوا کې د طالبانیزیشن په حواله سره چې نن هم یو میجر سره د نور دغه شانتي واقعیت راغلي چې پکې شهادت حاصل کړي دي. یعنی هغه دغه چې کوم جنگ دی په دغه جنگ کې اوس دا نه پوهېږو چې دواړو طرف ته مسلمانان او دواړو طرف ته یو کوم دهشتګرد دي هغه هم دا الله اکبر نارې وهي او په جنوبي اضلاع باندې قابض شوي دي او خیبر پختونخوا حکومت دی وخت کې چې ډېر سخت په مشکل کې دی د سیاسي د خپل تحریک لا وجې بل خوا ولس چې کوم دی هغه هم ډېر زیات دی وخت کې نیوکې کوي او پریشانه دي چې دغه ترخګر د کمې راځي او په سیاسي ماحول کې بیا ځلتي ګرمي راغلي ده هغه به هم تاسو سره په دغه کې شریکومه. اول برا شو د کشمیر د کم صورتحال دی الیکشن چې دغه ځکه خبرې خور وخت چې انتخابات کیږي دندلین کیږي هم کیږي یا دندلو خبرې موچت کیږي او بل پرټای پسې خبرې هم کیږي. خو دی وخت کې عجیبونه صورتحال دی چې بلاول بټو زرداری او پیپلز پارټي یعنی نون لیگ په یو پلیټ ناستي حکومت وفات خوري او بل طرف ته دغه شانتي یو بل باندې چې کوم د الیکشن دی انتخابات دی په کشمیر کې ډېر سخت نیوکې کوي او ډېر سخت هم کوي چې په دې کې اسټیبلیشمنټ هم مجبورن پریس کانفرنس وکړو چې بلاول بټو زرداری اوس په اسټیبلیشمنټ هم راغلی او بل طرف نه هغې جوړ توړ کې برابر شریک دي په دغه گیم کې برابر شریک دي. اوس ولس په دې باندې نه پوهېږي چې یاره دا دواړه نون لیګ او پیپلز پارټۍ مفاداتو چکر کې یو وي او اوس دوتا انساني حقوق او انساني لمبردار او کشمیر ته حقوق او دا خبرې روانې دي. بهرحال دا الیکشن کېږي خو دې خوا د نون لیګ پرله باري ده. اوس ګورو به چې دا دویم پړاو کې د نون لیګ څه پوزیشن کېږي او کشمیر کې کوم شورس دی یعنی کوم تحریک اوچت شوی چې هغه باندې باقاعده الزام دا دی چې دا د حکومت دا د ملک خلاف د ایجنټانو لاس کې یعنی ایجنسو لاس د بیرني طاقتونو لاس یو مهردي او ملکی بدامني او خاص کر کشمیر ایشو د انډیا په وجه باندې یعنی انډیا ډایرکټ پکې انوالو ده. اوس هغه خلکو سره څه کېږي سره روان دي هغه خو به وخت ثابتوي. خو د کې د ولس ډېر زیات بدحال دی هلته نیټ بند دی هلته تګ راتګ ته ډېر مشکلات دي ډېر ډېر پرابلمز جوړ دي اني صورتحال الته خراب هم دی او الیکشن هم دی او سره دلته هم د پارټو باندې یا وفات کې خبرې کیږي چې دا حکومت مزید نشي چلی دی. خو بهرحال چې څو پورې دغه اسټیبلیشمنټ وي نو دا حکومت هر رنګه وي نو چلیږي به ولې ډنډې زور دی. خو دې کې موږ خیبر پختونخوا طرف ته راشو چې خیبر پختونخوا کې یو طرف ته هلی موږ دا حل ورته ویلی شو چې د خپل سیاسي ګیم وجې نه ډېر زیات خراب شول او ډېر زیات وځپل شول. ولس ډېر زیات تعاون وکړل د احتجاجونو کې قربانیانې تر مرګه پورې خو اخر هغې هم اوس کېناستل چې دا څه روان دي یعنی لیډرشپ کم طرف ته روان دی یا کم ګیره کې دي د خو اوسه پورې د عمران خان د علاج د سترګو علاج په هغه چکر کې تر ننه پورې ګور هغه آوازونه کوي چې اسپتال کې نه کېږي دا نه کېږي مختلف خبرونه راځي. بل طرف ته دا خبرونه کېږي چې یاره دغه راخلاص شي. خو دا زه تاسو ته اوس هم وایم چې کوم دغه اسټیبلیشمنټ دی یا څو پورې دغه هغه روان دی
تر اوره پورې د دې خلاصې ممکنه نه دی په دغه نظام کې. اوس دا بل خبره ده چې قدرت څه فیصلې کوي څه نه کوي، خو فلحال د حکومتونو انسټبلیشمنټ دا حل دی. اوس هغه کوم وګورو په دې وخت کې پاک افغان ایشو باندې چې کوم صورتحال جوړ دی هغه خو آلریډي برني موږ اوس ویلی شو چې سازش لاندې خو پاکستان مجبوره دی چې یو انډیا دغه شانته حرکتونه هغه مخکې نیولې شوي دي او تاریخ کې موجود دي. تاریخ نه بغیر او د هغه نه ثبوت نه بغیر خبره به نه کوو. په دې باندې ډېر زه تاسو به ګورئ هم چې ډېر زیات نه ورځم، خو هغه تاریخ حوالې سره زه دا وایم موږ ګورو وینو چې روان څه دي، همیشه دپاره استعمال شوي دي یو بل خلاف. نو په دغه کې د حکومتونو جنګ کې بیا د موږ ولس خبره تر کوو چې ولس ته چې کوم پرابلم جوړیږي سختو کې دي دا خو هغه چا باندې ځای هغه سوځي چې کوم ځای باندې اور بل وي. نو موږ افغانانو ته هم وایو چې که دلته ډېر خویندې میندې ته سوره شوې یا څه مشکلات ورته راغلل څه شول وروڼو ته راغلل، نو دا هغه کسانو چې کوم په سویره کې ناست دي یعنې اور لمبو نه ډېر لرې ناست دي، نو نه ده په کار چې بیا هغه ستاسو د وجې نه په دلته عذاب شي. اوس په پېښور کې دا خبره هم مخکې مونږ کړې دلته پنډۍ اسلام آباد کې هم داسې چکرې کېږي او شوي وي، خو دا خو باقاعده توګه ملزمان نیولي شوي دي، ګرفتار کړي شوي دي، زندان ته اچولي شوي دي چې هغو باقاعده د پولیس وردی پولیس سیستم هر څه جوړ کړی او افغانانو پکې هم شامل وو، جنټان هم شامل وو. باقاعده یو لوبه روانه وه د خلاصۍ د نیولو د طریقه کار د ځپلو وبې نیول زیتې بوتلل بیا پیسې واخیستل خلاصول لږه ټول دا به هغه وایي چې یاره موږ پولیس ونیول پولیس ته هم پیسې ورکړي، خو دغه کې داسې کسان وو چې هغه به افغانانو نه لوټل او هغو نه به یې پیسې اخیستلې. هغه ښځې چې دا ګرفتار شول دغه شانتې به نور څومره افغانانو سره دې وخت کې کېږي د ویزو چکرو کې، ولې چې هغه دلته یا به د اسپتال یا به د ایمبیسیز یا د نورو ملکونو ته چې کوم یو طریقه کار کېږي هغې مجبورت دی چې پاکستان ته راشي. دې وخت کې رومې تاجکستان لار بند کړې ده، ایران لار بند کړې ده، نورو ملکونو لار بند کړې ده، هغې غریبان نشي تللی. یو ای ای غني دوبۍ غوندې ملک هم ویزه چې کومه ده هغه ډېر په مشکله یا به ورکړي یا نه پې ورکړو، ډېر کم خلکو ته به ورکړي چې کوم غټ بزنسمین دي یا څه هغه شته، خو غریب خلکو ته خو هم ویزه نه ورکړي. دې وخت کې ګیر چاپېره افغانستان وړه ګیر دي. واحد یو پاکستان لار ده چې دی پاکستان ته راځي، په هره طریقه راځي، مصرفونه هم کوي، بیا ورسره پیدل لارې دوه درې ورځې هم تېروي، خو غریبان راځي دلته خپل مجبوریت چې کوم وي هغه حاصلولو دپاره بیا ورپسې هم انداسې صورتحال ورته جوړ دی. خو دغه کې مونږ وایو چې دا د چا د لاسه جوړ شول، که چیرې دا نفرتونه د حد ته نه رسېدلی یا دا حکمرانانو دومره سوچ کولی چې زموږ ولس ته څومره زیان کېږي یا تکلیف رسي. په دې صورتحال کې که تاسو وګورئ افغانستان کې دونی هم چې څنګه پاکستان سیاسي ماحول خو دلته کې بیا هم اسټبلیشمنټ شته، یو ډنډه شته، یو طریقه کار شته، یو نظام شته. هلته صورتحال اوس دغه چې کوم مخالفې ډلې دي یا چې کوم اوس دا تحریکونه به تیږي چې کوم معاهده یعنې طالبانو حکومت ډېر پاته نشي کېدلی، خو او بهرحال که هغې ولس په اعتماد کې ټول واخلي یا د ولس ستونزې چې کومې دي په هوارولو شروع شي، ولس وګوري، ولس ته مینه ورکړي او ډېر که بهرني وي که چېرته کې وي لږ د جمهوري نظام پکې قایم کړي نو بیا خو ممکنه ده. خو دغو کسانو نه چې کوم تنګ شوي وي خلکو ته زناو ته پرابلم وي هغو ظاهره خبره ده هغو ګروپونو حمایت به کوي او دغه بدلون طرف ته بیا یقینا چې انټرنیشنل چې کوم طاقتونه دي هغه خپلې فایدې اوچتوي. نو دا اورل صورتحال باندې که موږ نظر واچو دغه کې نقصان څومره وشو، تاوانونه څومره وشول، خلکو په عذاب څومره شول. بیا په دغه صورتحال باندې ډېر ملګري چې کوم یو دا تحریک یعنې موږ وایو چې زیاتر د میډیا ملګري یا زموږ نور ملګري هر چا په خپله وایي، خو موږ په کار دا ده چې حق خبره وکړو او بل که ډېر هر څوک تا ته وایي خو ته په خپل حق ولاړ وي بیا هغه ثابت کیږي هم او ثابت بیا هم شوي. بهرحال ملګرو نن د دې پر یو تاسو تعاون او ستاسو ملګرتیا وجې نه د مینې وجې نه چې تاسو مینه راکوئ نو زه حاضر یم او انشاءالله سم داسې راځي تاسو ته به
حقیقت وړاندې کیږي. تاسو خپل کمنټس او مینه مې راوړئ. ډیره مننه. خوشحاله او آباد اوسئ.